فلزکاري خو مثال چې بلډینګ په پښتو کې موږ تاسو ورته وایو بلډینګ کاري او دروازې او کړکینانو دغه شان جوړوم چې هر شی د اوسپنې سره تعلق لري هغه شان موږ جوړوو. نو زما اوس بلډینګ چې دی 3.5 کاله وخت ونیوی چې اوس بلډینګ مې وکړ او نور نو زه اوس چې یم 2 کاله څه زیات کېږي چې کار کوم. اوس بلډینګ مې خلاص کړی دی. هیڅ خبره نه ده، په دواړو سترګو زما اوس بلډینګ چې دی ما خپله هم په افغانستان کې ما کار کړی دی، په افغانستان په پاکستان کې. نو هلته ما په دغه رشته کې کار کړی دی. نو دلته چې رالم زه چې وم سم کارګر وم، زما کار زده و. مثال اوس بلډینګ ته ما ضرورت نه درلودی، ما ویل زه ولې اوس بلډینګ وکړم، زه بیخي زه خو سم کارګر یم. نو اوس بیا د سره بیرته شاګردي شروع کړم خو زور غواړي. خو بیا هم ډېرو خلکو راته وویل اوس بلډینګ وکړه، اوس بلډینګ ښه دی. په جرمني کې چې اوس بلډینګ ولرې مثال ته چې مثال دلته اسناد چلیږي، چې مثال چې اسناد ونه لرې، چې کاغذ ونه لرې، هېڅ ته هغه همیشه تا ته د شاګرد په سترګه درته ګوري. نو په دا خاطر ما دلته اوس بلډینګ وکړ. نو په اول سر کې اسانه نه و، سخت و چې هم مکتب ته ولاړ سه هم کار وکړه، خو کرار سړی ورسره مخته کېږي، سره عادت شي. اوس چې یم بیخي خوشحاله یم، بیخي چې په دوج کې ورته وایي ich bin sehr froh چې دا اوس بلډینګ ما وکړ. دا اوس بلډینګ چې مې وکړ په دا خاطر که مې اوس بلډینګ نه وای کړی اوس به ما مایست هم نه کولی. زه هم مایست ورسره کوم، هم مې اوس بلډینګ وکړ، هم کاغذ لرم، هم اسناد، هم ماته د کارګر په سترګه ګوري، هم مې هر یو عزت کوي. او بالکل و او بالکل لکه څنګه چې تا وویل چې د بلډینګ له ترسره کولو مې وروسته دلته قانوني اسناد واخیستل او دلته په قانوني توګه ژوند کوم. دغه ټولې اسانتیاوې دي چې په جرمني کې د زده کړو کولو څخه وروسته یا مثلا د لاسي صنعت په برخه کې د اوس بلډینګ ترسره کولو وروسته خلک درلودلی شي او په مارکیټ کې ډېر ښه کار ورته پیدا کېږي. بالکل کومې خبرې چې تا وکړې هغه ډېرې دقیقې وې. او څومره سخته وه چې دا اوس بلډینګ دې پیدا کړو، څنګه دې لاره پیدا کړله دې ځای ته، او د نورو مالي مرستو په اړه به بیا وروسته خبرې وکړو چې د درس په جریان کې چا مرسته درسره کوله، دولت څومره مرسته درسره کوله او مرسته دې څنګه ترلاسه کوله. په اول سر کې چې اوس بلډینګ ما کوي نو اوس بلډینګ پیدا کېدل اسانه نه و، سخت و. نو ما بیا څوک نه درلودی چې زما سره کومک وکړي. بیا یو منټور مې درلودی چې ما ته سبق را زده کوي. نو هغه به په مکتب کې ما ته نښې راکول چې مکتب به خلاص و، د هغه بعده به ما ته بیا درس راکوي. نو هغه به ما ته یو څو د اوس بلډینګ پلڅه چې چیرې اوس بلډینګ کولی سم یو څو یې راښکاره کړله، ما ته یې ویل وایي کولی سي چې مثال Bewerbung کې. نو خو بیا هم سخت و. اول بیا یو ځای پیدا کړ چې هلته ما پرکټیکوم وکړ. نو د هغه 2 هفتې ما هلته پرکټیکوم وکړ. د هغه بعد هغو ما ته وویل هلته کولی سي چې دلته زموږ په دغه کې په فیرما کې اوس بلډینګ وکړې. نو دا رقم ما برای اوس بلډینګ پیدا کړ. هغسې خو چې و نور ځای ما ځان Bewerbung وکړ، څو اوس بلډینګ پلڅه ما پیدا کړل چې چیرې اوس بلډینګ وکړم. خو یو ځای چې مثال هغه زما خوښ هم سو، زما خپل کار و، د هغه چې فلزکاري ورته وایي میټال به وه. نو هلته به مې اوس بلډینګ شروع کړ. نن سبا هره فیرما هر ځای خلک په خلکو پسې ګرځي چې یو څوک اوس بلډینګ وکړي. بله رښتیا هم لکه څنګه چې تا وویل ضرورت دی دلته دغې کسانو ته او دغې حرفو او دغو کارونو ته ضرورت دی. خلک دلته د آلمان هېواد ضرورت ورته لري او دوی خلکو ته هغه اسانتیاوې برابروي چې په دغه برخه کې تحصیل وکړي، زده کړې وکړي او سبا د دې ټولنې په درد وخوري. او بل څه چې ما مخکې هم پوښتنه وکړله چې څومره وخت یې ونیو چې ته دا اوس بلډینګ مکمل کړې، یعنې له 1 کال نه تر 3 کالو پورې معمولا
دا اوس بلډینګونه وخت نیسي، دا حرفوي زده کړې. تا څنګه وکولای شوای په څومره وخت کې دې تمام کړو؟ ما اوسپیلډونګ چې دی 3.5 کاله وخت ونیوی. ما کولی سوای چې هم په 2.5 کاله کې خلاص کړم، خو ما نه وکړ، ولې چې د ډویچ په خاطر چې ژبه مې سمه سي. نو مکمل اوسپیلډونګ چې دی 3.5 کاله وخت نیسي. بله، یعنې 3.5 کاله وخت یې ونیو چې تر څو ته د اوسپیلډونګ صنعت ترلاسه کړې. بیا بالاخره چې تا دا اوسپیلډونګ ترسره کړو، په مخکې د هغې نه دې قبولي درلودله؟ کله دې چې اوسپیلډونګ ترلاسه کړو، د اسنادو د قانوني کېدو په برخه کې هم مرسته درسره وکړل؟ نه، چې د اوسپیلډونګ در مخه ما اسناد نه درلودی، نو چې اوسپیلډونګ مې وکړ چې کار مې شروع کړ، بیا ماته اسناد هم راکړي. بله، دا د دوستانو لپاره، هغه کسان چې تازه راغلي دي، د هغوی لپاره ډېره مهمه ده. څوک چې دلته زده کړې وکړي، هغوی د اوسپیلډونګ له لارې، یا هم څوک دلته مکتب ووایي او یا هم پوهنتون ووایي، هغوی په ډېره اسانۍ کولی شي د آلمان هېواد اسناد ترلاسه کړي، او دوی ته په آلمان کې د هغو کسانو پرې سترګه کتل کېږي چې هغوی په ټولنه کې ډېر ښه مدغم شوي دي. او وروسته د دې نه دی چې درسونه شروع کړل، د اوسپیلډونګ په جریان کې امتحانونه څومره سخت وو؟ ژبه څومره ورځ په ورځ درته اسانه کېدله؟ که له ویلو نه شاید تغییر دې کړی وي، ژبه دې ښه شوې وي، او د ازموینو په جریان کې څومره سهولتونه وو درته وروسته د ژبې سره ښه شولې؟ او په اول سر کې چې وو، ژبه بیخي سخته وه. ما چې دلته د جرمني خلک د دې ژبه چې مې واورېدله، ما فکر کوئ ما یو وخت به دا رقم وخت هم راسي چې زه خپله به بیا په جرمني ژبه کې خبرې کوم. خو کرا چې سړی کوشش کوي، ژبه هم زده کېږي. نو د اوسپیلډونګ چې مې شروع کړی، د هغه در مخه ما ژبه زده کړله، بیا آینس مې وکړی. بیا آینس چې دی مثال د ژبې یو نیوو دی، یو لیول دی، یو سټیج دی. نو هغه بیا آینس مې وکړی، نو د هغه بعد بیا ما اوسپیلډونګ شروع کړی. ولې چې ژبه دې نه زده او اوسپیلډونګ شروع کړې، نو هغه تاسو ته بیا چې دی مثال ژبه نه درښیي. اول باید د سړی یو لږ ژبه زده کړي، بیا د هغه بعد اوسپیلډونګ شروع کړي. نو د هغه بعد هم اسانه نه و چې اوسپیلډونګ مې شروع کړي، خو کرار د اوسپیلډونګ سره ما بیا نه خلفم. مثال د مکتبه بعد بیا یو بل ځای کلم، هلته به مې درس سبق وی. نو دا رقم اسانه نه و، خو اخر همیشه د مکتبه بعد به په هفته کې 2 ورځې زه نه خلفې ته کلمه، چې په پښتو کې ورته وایي چې د مکتبه بعد مې درس ورته وایي، ټیوشن ورته وایي، سنټر ورته وایي. نو هلته بیا دې کومک را سره کوي. نو دا رقم بس اسانه نه، خو بیا هم ما کوشش کوي. آخر بس ژبه مې زده سوله، مکتب کې مشکلات مې نه درلودل مثال آخر. بله، ځینې دوستان چې دلته آلمان ته تازه راشي، هغوی له دې ویرېږي چې ازموینې به سختې وي. په بیاین سند باندې د ازموینو پاس کول د اوسپیلډونګ په جریان کې شاید ډېر ستونزمن وي. نو که د ازموینو په اړه مشخص دوستانو ته ووایي، هغه څه چې رښتیا هم په تا تېر شوي دي، یعنې څومره اسانه ده چې د بیاینس په سند باندې سړی دلته د اوسپیلډونګ په جریان کې امتحانونه پاس کړلی شي، او هغه مناسب سکور او هغه د اړتیا وړ سکور چې دي د کامیابۍ لپاره هغه پوره کړلی شي. که په دغه اړه دوستانو ته مشخص معلومات ورکړي، ډېر به ښه شي. بالکل. زه به مثال درکړم. مثال چې ته سړی ژبه زده نه کړي، بیا آینس یې نه اخیستی او په جرمني کې او غواړي چې اوسپیلډونګ وکړي، هغه دغه رقم دی. مثال لکه یو نابینا سړی او یو سړی چې دی چې مثال سترګې لري. دا بیا آینس چې دی زموږ ستاسې دپاره چې ژبه مو نه زده لکه زموږ ستاسې سترګې، نو چې په سترګو ونه وینې، نو لار چیرې سړی پیدا کولی شي؟ نو باید خامخا چې سړی غواړي چې اوسپیلډونګ وکړي، باید اول سړی یو څه ژبه زده کړي. بغیر ژبې ډېر مشکله دی. مشکل خو نو مثال هلته ته چې مکتب ته ولاړ شې، تا ته درس درکوي، چې مثال تا ته یو سبق درکوي، نو چې ستا سر نشي په خلاص، ته څنګه زده کوې؟ په دا خاطر اول ژبه چې دی ډېر ضروري دی. باید سړی یو څه ژبه زده کړي، بیا اوسپیلډونګ شروع کړي.